جلال آباد ښار کې پر نشه د روږدو کسانو راټولول پیل شول. روغتیایي مسؤلین وایي تر دې دمه 180 تنه پر نشه روږدي کسان د جلال آباد ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي. د مسؤلینو په خبره د دې کمپاین موخه د روږدو کسانو سمه درملنه ده. په دې کې تقریبا موږ 180 ناروغان راټول کړي د ښار د مختلفو ساحو څخه چې دې کې 150 غټان دي او دا شل چې دي ماشومان دي. دغه کمپاین به لړۍ به انشاءالله همدغسې روانې او کوم متعدین چې موږ راجمع کړي دي په دغه روغتونو کې به د 15 ورځو لپاره بستر وي. په دغه بستر په جریان کې دوی ته د غذا، د خوراک او د لباس، د دوا ټول سهولت او امکانات انشاءالله برابر وي. دوی موږ سره 15 ورځې بستر وي. کله چې دوی دغه مرحلې څخه تېر شو، دوی سره په دغه مرحله کې مشورې کېږي، دوی سره دوی ته تداوي کېږي او بالاخره چې دغه 15 ورځې تېر شي، موږ د خپل کورنۍ ته سپارو. پر نشه روږدي کسان هم خوښ دي چې د درملنې لپاره اقدام وشو، خو هیله لري چې چارواکي د دوی د درملنې ترڅنګ د نشهیي توکو د اصلي سرچینو د وچېدو هڅه هم وکړي. چې وزګار برابري نو دغه پیلونه به موږ لري او که چېرته بیکاري زیاته نو موږ به بیا هم دې سره مخ یو. نو تاسو نه موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ځای ته راغلو او موږ علاج پکې کېږي. تاسو دې ډېره غټه مهرباني باندې مهربانه راضي شو چې دلته راغلم. دلته مې ډېر صحت جوړ شو. د ورځې به 1500 روپو به مې دا په من عمل اسکلو. اوس ماشاءالله وګورو رنګ مې تر تازه دی. زه خوشحاله یم الله نه، د ډاکټرانو صاحبانو نه، د هولټیرانو نه، ټول د ورونو نه خوشحاله یم چې دلته زما صحت مې جوړ شو. دې غم نه بېغمه شلم. بچي مې دي شکر الحمدلله ګل ګل غوندې بچي لرم. هغه باندې بیرته صحت مې الله روغ کو. هغه د روغ صورت سره به ځم انشاءالله. جلال آباد ښاریان هم پر نشه د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین ستایي، خو ټینګار کوي چې د دوی د بنسټیزه درملنه وشي. دغه خلک دي راپورډرین دي، دې کې ښه ځوانان هم شته، ښه تکړه خلک پکې شته، ښه تعلیم یافته خلک پکې شته دي. مګر موږ ورسره ډېر پتنګ په دې چې دلته موږ یو خدا دی چې خلک ورسره ډېر دغه کوي، بدګویي لري، مشکل خلکو ته پیدا کوي. او بله مسله دا ده چې د دې مخنیوی وشي په صحیح طریقې سره. یو داسې دي چې مخنیوی وشي، راشي داسې وځغلی په دې لارې داسې مخکې چې بیا په دې لار مخکې کړي، دوی چې لاړ شي بېرته راشي. نو د دې بنیادي مخنیوی پکار دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشه روږدي دي چې یوازې تر 100 زره د درملنې په موخه راټول شوي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي که حکومت د نشهیانو ته درملنې وروسته دوی ته د کار زمینه هم برابره کړي، ښایي دوی د تل لپاره سالم پاتې شي.